نو ابو هريره رضی الله عنه مور بوډۍ وه، د به ورته دعوت ورکړه. هغې به ورته ویل زه بچ یم او 80 کاله په دې لاره تېر کړي، زه کلمه نه ویم، لا اله الا الله نه ویم. څو ورځې پس د بیا دعوت ورکړه مور ته چې مورې کلمه ووایه. نو مور یې غصه کې راله او جذبه کې راله او ویې ویل چې ستا د هغه نبي م داسې داسې نعوذ بالله نعوذ بالله چې څومره کنځلې زده وې نبي علیه صلات وسلام داسې وکړې. ابو هریره ایسته په ژړا شي چې یا الله زه خو نور مې تاوان وکړ، مور مې کافره وه خو کافره وه، اوس د نبي ګستاخ او بیادبه جوړه شوه، نبي پسې کنځلې وکړې، اسلام پسې خوله کولا وکړه. بس د کوره وی راووته، جړه جړه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راورسېدل. ابو هریره ولې جاړې یا رسول الله علیه السلام؟ مور ته مې د اسلام دعوت ورکړ، کلمه مې ورته وویله، فاسمعتني فیک، چې بدې بدې خبرې راته ستا په باره کې وکړې، تا پسې ډېرې کنځلې وکړلې. خو ابو هریره یو درد لري په زړه کې، داسې نه وه چې مور پسې کوتک راغستی وي چې مورې خا زما نبي پسې کنځلې کړي، او یا یې ورته ویلی چې بس ټول عمر د نه زه لاړم خپل کار کوه. نه، ناامیده نه و، درد و. نبي علیه السلام ته په دې جړا کې وایي ادعو الله ان یهدي ام ابي هریره، ته د الله نه لږ سوال وکړه چې زما دې مور ته الله هدایت وکړي. د هغې مور د هدایت دعا وسم غواړي چې کومې مورې نبي علیه السلام پسې کنځلې کړي دي. ما ورته یو سړي ته د سنت دعوت ورکړو، موږ پورې وخاندي، موږ سره ایستمړی ژوندی پرېږدو. نه خیر دی، دا نه پوهېږي، دغه شانتې موږ هم وکړه نه خبر، الله خبر کړو دوی به هم خبر شي. خیر دی که زموږ یو سنت پورې وخاندي، خبر نه دی چا ورته غلطې پوهې کړی دی، چا ورته غلطه ویلې ده. نبي علیه الصلاة والسلام داسې ورته نه وایي چې ښه ستا دې مور ته به زه دعا کوم چې ما پسې کنځلې کوي. ځکه زمونږ مور بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي زما دې وایي په الله قسمي چې نبي علیه السلام په دې 53 کاله عمر کې د خپل ځان انتقام او بدل د چا نه دی اخیستی. خلکو پې لرې واچول، ورته ویل زه ما د الله دپاره وبخلی، خو د الله په دین به خفه کېده چې دین به چا ماته و بیا به په قارېده، او ذاتیاتو کې به هر سړی بخه. نو نبي علیه السلام دعا وکړله اللهم اهد ام ابي هريره، یا الله د ابو هريره مور ته هدایت وکړه. ابو هريره وایي زه راووتم فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله، ډېر خوشحاله وم چې زما د نبي علیه السلام دعا نه ده رد شوې، انشاء الله مور ته به مې الله اسلام ور نصیب کوي. ځکه نبي علیه السلام ورته دعا وکړه. چې کور ته رالم، دروازې ته چې ودرېدلم مجاف دروازه بنده وه. فسمعت امي، زما مور زما د خپو کشار یې واورېده. مور او پلار د خپل بچي ګورې مزلم پیژني چې شای ورته راړولي د ولو د اوږو نه پیژني. وایي مور مې زما د خپو کشار یې واورېد. وایي راته وایي چې علی رسلک یا ابا هریره، ابو هریره ودرېږه، دروازه بنده ده د کور، او مور مې راته وایي چې ودرېږه. فسمعت خضخضة الماء، د اوبو شړاری مې واورېده چې څوک په ځان اوبه راړی لګي. اوبه چې انسان په ځان راړی غسل کوي، هغه اوبه خپل اواز کوي. د اوبو د غسل اواز مې واورېد. دروازې ته ولاړم، بنده دروازه ده. چې مور مې دروازه کولاو کړه نو دونه په منډه راله دې دروازې له چې وړلو پټۍ په سر کړې وه او غټ پړونه یې پاتې شوي. چې څنګه دروازه کولاو کړله وی ویلې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، کلمه یې ویله، مسلمانه شو. ابو هریره خپلې مور ته ډېر تقریرونه نه و کړي. د ابو هریره مور خو په دغه ورځ هم د نبي علیه السلام پسې کنځلې کړي دي، بدې ردې ویلي. خو ابو هریره په دې ځای کې یو درد و چې الله زما دې مور ته هدایت وکړه. یو سوچ ورسره وکړه. هغه سوچ نبي علیه السلام ته کېنو او هغه ته یې ویلې چې ته راله دعا وکړه
یو سړی به ستا به خپلواني کشر به دي دوست به دي تا پسې به بدې ردې وایي سنتو پورې به م خاندي کیدای شي ستا خبره پې اثر ونه کړي یو بل مولوي صاحب وله راوله کیدای شي یو کتاب ورته واخله په هغه به پې اثر وکړي اوس خو دا شیزونه دي دا موبایل او هر چا سره شته دی د شپزبرګ پکې نشته چې نه استعمالوي چې څوک ورته غټه فتنه وایي هغه فتنې والا هم په جیب کې اچولي چې څوک ورته فتنه وایي فتنې والا سره په جیب کې پروت دي بلکې خپلې زنانه له یې اغوستي نو مولوي صاحب فتنه د فتنې له ورکړې ده نو دا خو هر چا سره شته دی د دې نه خو څوک خلاص نه دي یو میموري کارډ په 400 به یا به په 500 دې نه به ګران نه بازار ته لاړ شه ورته ووایه د شیخ عبدالسلام رستمي رحمه الله ترجمه پکې واچوه د شیخ امین الله حفظه الله سیرت پکې واچوه د شیخ جانزیب صاحب بیانونه واچوه د شیخ فلانکی صاحب بیانونه واچوه دا میموري کارټ راوړه او دې مسلمان ته ورکړه ته دا واوره ان شاء الله چې په دې بیانونو کې زمونږ په الله یقین دی یقین چې زمونږ علما قصې نه کوي دروغ نه وایي تاویلي ماویلي نه وایي قرآن او حدیث وایي او په دې کې اثر د زړه ته کوزېږي چې د دې بیانونو نه یو بیان واورېده چې هغه تا پسې کنځلې کولې درته به ووایي چېرې بد مې کړي دي اوسه پورې زه دلته د خپلو سترګو لیدلې واقع ویم زمونږ یو ملګری دی په قوم باندې افریدی دی هغه ما ته خپله دا قصه کوله وایي چې د شیخ امین الله حفظه الله نوم به ما واورېده نو ما له به غوسه راتلله ځکه موږ ته مولیانو ویلي وو چې دوی د صحابو بې ادبه دي او مذهب نه مني او دا نه مني یو کافر ترې رانه جوړ کړی وایي زما ورسره سخته دښمني او لیدلی مې هم نه و نه مې وله تقریر اورېدلی و په نالیدو کې مې ورسره د زړه دښمني پیدا شوې او غالبا ګورې داسې کېږي اکثره یو عالم به بیان به تا نه یې اورېدلی خلک به دلته زړه تور کړي خیر دی دا بیان واوره تقریر یې لږ واوره که بیا دې نه منه خو مې منه که نه خبرې خو دې واورېدې که نه نو زما ورسره وایي نفرت ډېر زیات هغه داسې کاروباري سړی دی لاهور ته به تلم د کاروبار په سلسله کې یو ملګری مې و چې تلم وایي چېرته ځې وایي ما ورته لاهور ته ځم دا میموري کارډ د دې نوک عمره دی وایي دا یې راله راکړه چې دا واله دې موبایل کې واچوه په دې لاره کې به پکې څه واورې نو بس کې کېناستم 5 غنټې 6 غنټې مزل هغه شیزونه مې غوږ کې ورکړل او دغه میموري کارډ مې موبایل کې واچو میموري مې ور واچوله بیان مې سټارټ کړ نو د دقې شیخ صاحب بیان الله راوسته او سټارټ شه چې د چا سره زما سخت نفرت خو زړه ته مې دا وویلې چې وایي وره اوږده لاره د مزل به م پې لنډ کې او سوچ به دې م پې بدلي او چې دا سړی څه بدې ردې وایي چې کوم ځای کې غلطېږي کوم ځای کې غلطه خبره کوي لږ بیا ځان سره نوټ کړم بیان چې مې سټارټ کړ خطبه ختمه شو خبرې خو دې بیان به ما له خوند راکو نو په لاهوره پورې چې زه رسېدلم د ګنټې بیانونه او 4 یا 5 بیانونه ما اورېدلي نو چې د بس نه کوزېدلم وایي غوږونه مې راونیول چې یا الله په دې عالم پسې ما څومره بدې ردې ویلې څومره مې کنځلې کړې دي او خلکو به ویل چې دا د صحابو بې ادبه دی او ته د عمر رضی الله عنه څومره ښکلی سیرت بیان کړه د صحابو یې څومره صفت وکړه وایي ما وویلې چې الله مې په خیر بیا پېښور ته بوځي نو هغه ملګري سره به میلاوېږي هغه ملګري سره میلاو شو نو بیا یې موږ سره ملاقات وشو په هغه وخت کې شیخ امین الله حفظه الله دا په سعودي عرب کې و څه مشکل کې هلته راګیر شوی و نو ما ته دغه ملګری وایي چې دا چا به ورپسې کنځلې کولې ما ته وایي چې شیخ صاحب سره به زما ملاقات څنګه وشي نو ما ورته ویلې که ژوندی و او الله په خیر راوسته ملاقات به دې وشي وایي ما به ورسره څوک میلاو کړي ما ورته ویل زه به دې انشاءالله میلاو الله ته منظوره وه شیخ صاحب راغی په خپله مدرسه کې پروګرام جوړ شو د اولې ورځې دی راغلی و 3-4 کاله مسافري کړې وه نو پروګرام و هغه د استقبالي پروګرام دې ملګري ټلیفون ما ته وایي چې تا خو ما ته ویلي و شیخ صاحب راغلی دی او ما دا نه دی لیدلی ډېر بیانونه مې وله واورېدل نو ما ورته ویل پلانکۍ علاقې ته ځان راورسوه مدرسه مې ورته وښودله نو په هغه ورځ ډېره زیاته ګڼه وه موږ دننه وو
عمر کریم ولاړو څوک یې نه را پرېښودل جومات هم ډک او بهر هر څه ډک نو ما هغه ته وویلې چې داسې خبره ده چې په دې پټو کې د جومات مخې ته چې کوم پټي دي دې کې راتاو شه هغه چې کوم سکورټي والا ملګري و هغې ته مې ویل داسې یو ملګری راځي او لږې دننه را پرېږده نو راغی ملاقات وشو زما مقصد د کوم ملا صفت نه و مقصد مې په دې ورکوټي میموري کارډ کې و چې ګوره یو سړي به د یو سړي سره ډېره غټه دښمني ډېره نالګي به ولې خبرې به وله نه یې اورېدلې ورسره به ناست نه مجلس به یې نه شوی په دې شیزونو باندې به الله یو سړي ته هدایت وکړي اگر چې دا د ګمراهۍ اسباب دي ولې دا لټ سپیکر یې ډمان هم ځان ته لګوي مونږ پکې اذانونه کوو مونږ پکې خطبې کوو درسونه کوو پخوا